تاسو له SBS پښتو سره یاست. د SBS د پښتو خبرونه قدرمن اوریدونکو وخت مو په خیر. رحیم الدین اوریا خیل یم له افغانستانه. تاسو ته د افغانستان اړوند څو مهمه پیښې وړاندې کوم، هیله ده چې تر پای ملتیا وکوي. روسیې تمه ښودله چې په افغانستان کې به د یوناما ماموریت د ځانګړو شرایطو له مخې تمدید شي. دغه خبره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد زوستیا ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. کابلوف ویلي مسکو تمه لري د یوناما ماموریت د ځانګړو شرایطو له مخې تمدید شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په خپله دې مرکه کې ویلي چې د یوناما د فعالیتونو د اغیزمنتیا په اړه پوښتنې موجودې دي. دغه روسي ډیپلوماټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. تر دې وړاندې د جاپان سفیر هم په افغانستان کې د یوناما حضور مهم بللی و او ټینګار یې کړی و چې توکیو هیله لري د ماموریت په اوږد مهال کې تمدید شي. روسیه داسې مهال په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د بیا تمدید کېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د یوناما د 3 میاشتني ماموریت د پای ته رسیدو لپاره له 1 میاشتې کمه موده پاتې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1404 کال د کب میاشتې په وروستیو کې یو پریکړه لیک په تصویب سره د یوناما ماموریت د 3 میاشتو لپاره تمدید کړی و. حال دا چې په تیرو کلونو کې دغه ماموریت د 1 کال لپاره تمدید کېده. اوچا وايي د افغانستان او پاکستان جګړې په سرحدي ولایتونو کې بشري وضعیت کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا دغه خبره د یو راپور په خپرولو سره کړې ده. راپور کې راغلي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې دا نښتې او تاوتریخوالی راپور شوی او له امله یې په ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې له 100,000 زیات کسان بېځایه شوي. نږدې 1000 کورونه او د غرض ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیستمونه زیانمن او یا هم ویجاړ شوي دي. اوچا په خپل راپور کې ویلي که څه هم دغه نښتې اوس مهال یو څه کرارې شوي دي، خو بیا هم وخت نا وخت په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کېږي. په راپور کې راغلي چې د روان 2026 کال د جنورۍ نه تر مارچ پورې په دې نښتو کې لږ تر لږه 209 ملکي کسانو ته مرشوب راوښتي چې پکې 322 کسان وژل شوي او 390 ټپیان شوي دي. د اوچا د راپور پر بنسټ په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اوچا په خبره ډیره مرژوبله د فبرورۍ او مارچ میاشتو کې اوښتې او د ملکي تلفاتو 40% سلنه د پاکستان په هوایي بریدونو کې اوښتې ده. اوچا داسې مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو له امله د مرژوبلې تازه ارقام خپروي چې تر دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت ویلي و چې د روان کال د فبرورۍ له 26 راهیسې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې لږ تر لږه 211 ملکي وګړي وژل شوي او 622 نور ټپیان شوي دي. خو پاکستان بیا په دغو بریدونو کې له یوې مخې ملکي مرګ ژوبله رد کړې. د خبريالانو د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو په افغانستان کې د زنداني خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې یو شمېر بندي خبريالان لا هم تر فشار لاندې دي او د هغوی حقوقي وضعیت لا هم نامعلوم پاتې دی. امسو په خپل راپور کې ویلي چې احمد جاوید نیازی، منصور نیازی او عمران دانش چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي له خپلو تر ټولو ابتدایي حقونو څخه هم محروم دي. امسو د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دغه خبريالان د مدافع وکیل د استخدام او د خپل کورنیو لغړو سره د لیدو کتو حق نه لري. یا سازمان زیاته کړي چې 15 کسه نور خبريالان او د رسنیو فعالان چې له دوی مخکې نیول شوي دي هغوی هم تر سخت فشار لاندې دي. امسو له نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غوښتي چې د بندي خبريالانو د برخلیک د روښانتیا او هغوی ته د قانوني حقوقو د برابرېدو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو حکومت بیا دغه خبريالانو د نیولو په اړه رسماً څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د پای موضوع هم دا چې افغان فوټبالره خالده پوپل د نړۍ د فوټبال د وتلیو 14 سیرو په لیست کې شامل شوې.
دغه لیست ملګرو ملتونو د مې په 15مه د فوټبال د نړیوال ورځې په مناسبت خپور کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په تبعید کې د افغان ښځو د فوټبال د ټیم دغه غړي او د فوټبال نور 15 لوبغاړي او روزونکي د هدف لپاره د فوټبال تر عنوان لاندې لیست کې شامل شوي دي. ملګرو ملتونو زیاته کړې دغه کسان د ثبات، جنسیتي برابرۍ، شمولیت او بشري حقوقو لپاره د غیر رسمي سفیرانو رول لوبوي. د یادونه ده چې خالده پوپل د افغانستان د ښځینه فوټبال له پیژندل شویو لوبغاړو څخه ده چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم یې تاسیس کړی دی. دا د افغانستان اړوند څو مهمې پیښې تاسو ته مې وړاندې کړې. تر بیا کې چاري که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.